څه وکړل څه مې وکړل سالمه ورورا ما وویشتله صالح وروره لورې ګرانې سالمه وګوره ډېر شکر دی خدایا لورې ښایي که نه مه ډارېږه لورې ښه کېږي هر څه تېر شول اوږه یې لګېدلې ډېر شکر دی چې لږه ژوبله شوې ژوندۍ ده تړم شکر دی چې ژوندۍ ده آفرین دې وي په تا آفرین دې وي ته څومره یوه زړوره نجلۍ یې لورجانې آفرین دې وي په تا سلیمه ژوندی د ملګرو کومه جدي خبره نه ده د خدای ډېر شکر دی دا چې ته ژوندی نو له خدای ډېر شکر کوم د خدای شکر دی پلار ته مې زنګ وواهه خورې هغه دلته راوغواړه سمه ده پلار دې راځي ګرانې انشاءالله چې مور به دې هم ښه کېږي سمه ده ګرانې ارامه اوسه مه ډارېږه خدای مهربانه ده مور جانې مورې لورې مور جانې ته چېرته وې دا دی راغلم ګرانې څنګه دی مور جانې مورې ښه یم لورې مور دې ښه ده ګرانه اندېښنه مه کوه خو پرېږده چې کوټې ته یې بوځو مه ژاړه لورې مه ژاړه تذکره زر ښکته کوئ پام کوئ سمه ده په کراره شفا دې وي ملګريه ښه یې ښه یم سالمه زمریه زر ښه کېږي انشاءالله چې بیخي ښه کېږي په خیر تېر شو وروره ته اندېښنه مه کوه زه ځان سمبالوم دا چې هغه جلۍ خپلې کورنۍ ته وسپارل شوه زړه مې ارامه شو که مړه شوې وای نه پوهېږم چې ما به څه کول سمه ده ارامه اوسه د دې شیانو په اړه فکر مه کوه که نه نو ته بیا په عملیاتو کې سمه ونډه نشي اخیستلی عاقف چېرته دی لاس یې جلۍ سره تړلی و هغه یې خوشي نشو کړی مرکز ته یې بوتله سمه ده شفا دې وي سمه ده ارامه اوسه دا نو څه کوي دا لیک دی و ترهګر په جب کې و مور یې خپل زوی ته رالېږلی ترهګر یې لومړی میندې او پلرونه له خپل زامنو نه خلاصوي هو والله نه پوهېږم څه ووایم خو
کتر اگر همې مور ورته اندېښمنه نه کیږي دي اندېښمنه کېږي ولې ورته اندېښمنه کېږي الله الله په دې کار کې مور څه ملامته ده څه معنا لري چې مور څه ملامته ده بخښنه غواړم زه دا وایم چې میندې له خپل زامنو نه سمه ساتنه وکړي زیږوي بیا ترې خبرې نه وي چې څه کوي چې ډېره اندېښنه ورته لري لاړ د شي قبر کې د هغوی سایل وکړي خو ته زما دې حال ته وګوره نږدې ملګری مې ټپر شوی په روغتون کې دی ځان دې هغه څنګ ته هم نشم تللی په دې اړه ته څه وایې عاقفه دا به هم یو ځل وازمایو سمه ده ازمایو یې وروره ولا دلته خو مې بیخي زړه تنګ شوی دی ته یې خبرو ته غوږ مه نیسه زر د خپل کار خلاص که وروره سمه ده ګرانې سمه ده بسم الله که ملګریا دا نو څه ډول زنځیر دی په لاس پرې هېڅ کار نه کوي سمه ده خو دا به څنګه شي ها ښکته یې که پورته یې که لږ صبر وکړئ ارامه اوسئ ملګرو سمه ده زه خو دلته څه لوبې نه کوم سمه ده خو لږه بیړه وکړه سیبو جانه څنګه زه د هغه ځوان کور ته ځم او مور ته د هغه سلام رسوم سمه ده زما سلام هم ورته ورسوه زه خو وایم چې ته هم باید ورشې تا ته بریا غواړم الیف جانې دا ځانګړې ډله ده د یو زنځیر په پرې کول هم نه پوهیږي څه وایې ګرانې زه خو څاینګار نه یم الله دې له خپل ځانه موږ ته دښمن جوړ کړی و هغه څنګه موږ خبر نه و چې دا جاسوسي کوي وروره ته صبر مه کوه دوام ورکه ملګريه دوام ورکه زر کوه دوام ورکه سمه ده اوس غمی لږ پاتې خدای قادر ذات دی په هر څه پوهیږي شکر چې په ماشوم دې څه نه دي شوي د نجلۍ خو تا ته زنګ وهه ته چیرته وې سالې موږ دواړو تا ته ډېره اړتیا درلوده خو تا بیا د چا اړتیا پوره کوله زه په عملیاتو کې وم مېرمنې یو کس مې هم ټپي شوی دی یوه دومره نجلۍ وه زموږ د لور په عمر وه هغه هم ژوبله شوې ده د خدای لپاره ته هم په ما فشار مه راوړه که خپل کور کې اوسم نو ستونزه نشته خو کله لور نه لرې چیرته کومه ستونزه راته پیدا شي نو بیا به زه په یوازې توګه څه کوم سالې زه یې بیا نشم زغملی شکر وباسه مېرمنې ګوره زه درته څه ووایم لږ پاتې و چې هغه ماشومه زموږ د سترګو په وړاندې مړه شوې وای لورې ته له هغه ځای نه یو ګیلاس اوبه ماته راوړه سمه ده مورجانې سالې که بل ځل ته داسې حالت په ما راشي او ته مې څنګ کې ونه اوسې نو باور وکړه چې زه خپله ځان ته یوه چاره پیدا کوم دا اوس څه معنا لري له تا نه طلاق اخلم سالې طلاق اخلم زم صبر راکه خدایا
په دې معنا چې په ځانګړې ډله کې زړه سوی هم شته. ښکاره ده چې شته. ما یوازې خپله انساني دنده ترسره کړه. زر کوه راځه. زما ګرانه زویه، که سترګې مې جوړې وای او ته مې لیدلی وای نو هېڅکله به مې نه وې پېژندلی ګرانه. وخت هر څه بدلوي مورې. زه دلته بیخي یوازې پاتې یم زویه. پلار دې نشته او ته هم له ما نه لرې اوسېږي. اړتیا وه چې ما ستا یوازې غږ اورېدلی وای. که زما سترګې ړندې دي نو غوږونه مې کار کوي. ته رښتیا وایې مورجانې. ډېر وخت وشو چې زه له تا نه لرې وم. حق دې راته وبخه مورجانې. کاش چې کولی مې شو چې تا یو ځل وګورم زویه. کوم کار کې چې د کورنۍ رضایت نه وي له هغه نه څوک خیر نه ویني. دا چې ته اوس راغله نو زما زړه دې لاسته راوړ. اوس نو که مړه هم شم هېڅ کوم غم نه لرم. ورځ نن ورځ ده او ساعت هم دا ساعت دی. زه تاسو دواړو ته یوه ډالۍ لرم. د دې ترور په وړاندې د زوی تمثیل کول. خبره مه خرابوه. ورته وګوره د دې خوراکۍ زړه څومره خوشحاله شو. دوام ورکه دوام ورکه. زر کوه دوام ورکه. لورې لاس دې را وړاندې که. ته ګوتما نه لرې؟ تاسو تر اوسه نکاح هم نه ده تړلې. یعنې هغه له دې نه وروسته به ګورو مورجانې. که د خدای رضا وه. والا چې پرته له نکاح تړلو نه داسې ګرځېدل مې نه خوښېږي. لاس دې راکه لور جانې. راکه مه شرمېږه. لاس دې راکه زویه. راکه نو لاس دې راکه مه شرمېږه. مه شرمېږه زوی جانه. راځه مورجانې. یوه ګوتمه زما وه او یوه دې د پلار. ډېر وخت کېږي چې دا مې تاسو دواړو ته ساتلې وه زویه. ژوندی اوسې مورې، ژوندی اوسې. شکر خدایا. والله چې انګور مې ډېره ښکلې ده.
حسینم له غږ نه دې پوهه شم چې ډېره ښکلې نجلۍ یې. ما ته وګوره لورې، دا زوی مې لږ لیونی غوندې دی. معلومه نه ده چې څه کوي او څه نه کوي. ته باید ترې سمه ساتنه وکړې. هو، ته یې باید خپل کنټرول لاندې راولې چې سم شي. سمه ده لورې؟ په دواړه سترګو مورجانې. زمونږ دا اړیکه به نور تر څه وخته دوام وکړي ښاغلی سالې. میرمنې ته اوس له پخلنځي سره کار مه لره. لاړه شه ویده شه، ارام وکړه. آرام کولو ته چیرته وخت لرم؟ کور بیا ماته پاتې کیږي. په لومړي ماشوم کې هم را سره نه وې. زه اوس بیا امیندواره یم. ته بیا زما څنګ کې نه اوسېږې. هر وخت له یوازې پاتې کېدو نه په تنګه شوې یم. دا هم معلومه نه ده چې ته روغ کور ته راځې او که نه. په دې کار مې هم زړه ځورېږي. ته په دې پوهېږې؟ کله چې موږ واده وکړه هغه وخت مې هم دا دنده درلوده میرمنې. ته په خپل زړه له ځانګړې ډلې سره یو ځای شوې. هغوی خو ته نه وې مجبوره کړی. زه داسې ژوند نشم کولی. استعفا دې ورکړه. د نورو کسانو غوندې یو بل کار پیدا کړه. نور نو دا پرېږده. نن موږ ټول ډېر ستړي شوي یو. زر کوه، سبا ته به بیا ګورو. ښکاره ده ته هر وخت راته همداسې وایې ښاغلی سالې. هر وخت همداسې وایې. نور نو تر څه وخته پورې ښاغلی سالې؟ زما نازولې لور چیرته ده؟ زما ګرانه لور چیرته ده؟ ګرانې، هغه پلار دې بیا په تاسو دواړو څه وکړل؟ هغه بیا څه ګلان وکرل لور جانې؟ آفرین دې وي په تا ګلای میرمنې. زه 10 کاله کېږي چې د ځانګړې ډلې غړی یم، خو تاسې غوندې داسې یو تمثیل نشم کولی. غلی شه، اوس خبرې هم کوي. زما نازولې لور په روغتون کې له مرګ سره لاس او ګریوان وه. خوارکۍ د کومه حالت کې وه؟ لمسی مې په داسې حالت کې ده. ولې؟ مورې په خیر راغلې. ګرانې په خیر راغلې. زما ګرانې لورې. مورې زه ښه یم، بیخي ښه یم. که څه ته اړتیا وه مور جانې بیا موږ د خبر راکړې. سمه ده؟ ته مې زوی نه یې. ته مې زوی نه یې. ته مې زوی نه یې. مه خفه کېږه مورجانې.
زه له هماغه پیل نه پوهېدم چې دا مې زوی نه دی. زه پوهېدم یوه مور خپل زوی نشي غلطولی. زه د خپل یوازیني زوی په بوی پوهېږم لورې. که زه خپل زوی هېڅکله ونه ګورم بیا هم زه خپل زوی نشم غلطولی. ځکه مو داسې وکړل چې ته خفه نه شې. پوهېږم خدای دې له تاسو نه راضي شي. د دې لپاره چې زما زړه خفه نه شي تاسو ماته رښتیا ونه ویل. مور جانې البته چې هیڅوک خپل اولاد نشي غلطولی، خو همت دې له لاسه مه ورکوه. همت موږ ستا هم زوی او هم لور ګڼل کیږو. له دې نه وروسته چې ته هر څه ته اړتیا لرې موږ یې درته پوره کوو. هر وخت دلته راځو او ستا پوښتنه کوو. خدای دې له تاسو دواړو نه راضي شي. لوري له انسان نه تیروتنه کیږي، خو پرله پسې تیروتنې کول د انسان کم عقلي ښیي. سمه ده مورې. زه له تا سره څه وکم؟ ته ولې سرزوري کوې؟ ولې په خبره نه پوهېږې؟ مورې د دې لپاره چې پولیس دی موږ ورته څه ونه ویل، خو له تا سره یې ډېر زیاتی وکړه. نور نو هغه سړی خوشې که. ځان دې وژغوره لورې، ځان دې وژغوره. دا چې ته د یوې مېرمنې او خاوند ترمنځ اړیکې خرابوې له خدای نه هېڅ نه ډارېږې؟ ښاغلی صالح، ښاغلی صالح، د دې ژوند دې تباه که. د دندې لپاره دې د دې ژوند تباه که. له دې نه بله لویه ګناه په نړۍ کې شته؟ په اصل کې ته له خدایه هېڅ نه ډارېږي. له دې ساعت نه وروسته زه مجبور نه یم چې د خپلې کورنۍ په اړه تاسې ته حساب درکم. لورې ته څه فکر کوې؟ راته ووایه چې زه رښتیا نه وایم. هر څنګه چې وي هغه زما خاوند دی مورې. پوه شوم. تا دا ښځه ډاره کړې ده ښاغلی صالح. هر څنګه مو چې خوښه وي هماغسې وکئ. بله خوښه مو ده. مورې 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 هیله کوم صبر وکړه. هغې خوارکۍ ګوتمې هم بیرته وانخیستې. دا چې تا له مورجانې سره ښه چلند وکړ نو زه ډېره حیرانه شوم عکیفه. د مور مقام لوړ دی. ودلیدل څنګه مور وه؟ څنګه یې زړه ډک و؟ هو ته پوهېږه چې زه هېڅ مور نه لرم. یعنې زه کوم چا په خېټه کې ګرځولی یم، دې نړۍ ته یې راوړی یم، خو خبره دا ده چې زه هغه نه پېژنم چې څوک ده. عکیفه ووایه. زه په دې اقرار کوم کله چې موږ نن کړکۍ نه ځان وغورځوه فکر مې وکړ چې مړه شوو. وډاره شوې؟ په دې هم اقرار کوم چې زه ستا غوندې زړوره نه یم. خو کله چې تا ماته خپل ځان ډال که نو له زړه نه مې ډار ووته. نه مې شو کولی چې لږ وخت سره دې مخ کم. تر اوسه مې ته سمه نه پېژنې.
ځینې وخت د انسان پیژندلو ته یوه شیبه هم وسه نه کوي. اوس ته داسې خبره وکړه چې زه باید په دې پوه شم ته څه وایې غواړې. هغه نن له ډېرو ستونزو سره مخ شو. خپل فکر باید لږ آرام کو. سبا ته یعنې که ستا خوښه وي دواړه یو ځای ډوډۍ خوړلو ته ځو. د ځانګړې ډلې یو پولیس یو استخباراتچي ته د ډوډۍ بلنه ورکوي. یعنې د دې لپاره چې زه او ته په ارامۍ سره خبرې وکړو ما ته یو فرصت راکړه. زه هم ستا له دې فرصت نه ګټه پورته کوم. یعنې ما وغوښتل چې زه او ته یوازې ډوډۍ وخورو. هو یعنې ستا له خبرونه مې هم دا موخه واخیستله، خو بیا هم ستا خپله خوښه. زما خوښه غواړې؟ د دې لپاره چې یو بل وپېژنو باید خبرې وکړو. ستا بلنه منم عاکفه. مهرباني وکړئ. ودرېږه. نه پورته کېږي وروره. ته لاړ شه استاده. زه یې درته راوړم په تمه شه. زما بکسه یې وتښتوله. بکسه راکه. درته وایم هغه بکسه راکه. درته مې وویل هغه بکسه راکه. سلیمان اورورا څه خبره ده؟ یو کس راپسې دی دلته راځي وروره. ګوره زه خپله کار لرم، یو ځای ته روان یم، دلته مې مه بوختوئ. بکسه راکړه چې لاړ شم. خپل کار دی وکړه کم عقله. ګورې په دې ماښام کې مې ماغزه مه خرابوئ. زر کوئ هغه بکسه راکئ. ته بې ځایه سرزوري کوې. کوم څه غواړې مېرمنې؟ نه مننه کوم، خپل ملګري ته په تمه یم. وړاندې راشه، زه به اوس له تا سره ګورم.
سمه ده سملا دلته راشه راشه هغه بکس راوړه زر کوه کم عقلانو شکر وباسه چې زه دومره وخت نه لرم تاسو حوزې ته بوزم دا ځای ښه په یاد ولرئ بیا مې مخې ته را نشئ چې ووژنمم لږ هوښیار شئ کم عقله ترور جانې زه تاته یو ټاکسي نیسم زر کور ته لاړه شه ځان ته پام کوه ګرانه زویه ماشاءالله ته څومره زړور هلک یې خدای دې له تا نه راضي شي انشاءالله چې خدای پاک به دې تل په ژوند کې بریالی لري زوی جانه خدای پاک دې له هر مصیبت او له هرې بلا نه لرې وساته زویه آمین آمین الله دې له تا نه راضي شي ترور جانې الله پاک دې له تا نه راضي شي زویه راځه زه به د یو موټر کې کښېنم سمه ده ژوندی اوسه زویه ټاکسي مور جانې دا مې پلار ته د واده کلیزې په ویاړ ډالۍ اخیستې هغه هم غوښتل چې راشي خو ما ورسره همدا اوس خبرې وکړې نن شپه لږ ناوخته راځي ما ته یې وویل چې دا ډالۍ دې خپلې مور ته ورکړه ته په ما ډېره ګرانه یې لورې ډېره مننه کوم له پلار نه مې هم مننه وکړه مور جانې لورې ګرانې الیف الیف یو ځل زما خبرې ته غوږ شه زه په لاره کې له یوې پېښې سره مخ شوم زما دې حالت ته خو وګوره که نه پته څه شوي درته یې وایم خو په ما باور وکړه چې تر همدې ځایه پورې مې ستا په اړه فکر کوه همدارنګه دا چې زه په وخت رانغلم بخښنه غواړم آخر هم زما خاوند کور ته راغی بخښنه غواړم میرمنې والي راغلی و یوه ډېره مهمه غونډه مو درلوده ګورم چې کله بله غونډه خلاصېږي او موږ ته به وخت پیدا کوي خیرت دی میرمنې تاسې ډوډۍ نه ده خوړلې دا څه دي ما ته دې ډالۍ اخیستې ده لور مې راته وویل چې دا ډالۍ ماته تا د واده د کلیزې په ویاړ اخیستې خو داسې ښکاري چې ته زموږ د واده له کلیزې هېڅ خبر نه یې یعنې څه
د واده کلیزه مې هیره کړې ده. ښه مهمه غونډه مو خلاصه شوه. نن شپه مو بیا استانبول او خپل هیواد له ترهګرو څخه وژغوره. بس دی مېرمنې، ته له خپل حد نه اوړې. ته زما له کار سره څه کار لرې؟ سمه ده، کله به زه وخته کور ته نه راځم، خو ته دا حق نه لرې چې زما سم کار ته په سپک نظر وګورې. دا حق نه لرې، پوهه شوې؟ زړه چې یو ځل مات شو، د دې ګیلاس غوندې ټوټه ټوټه کیږي. بل ځل ته بیا هیڅکله نه جوړیږي. مور جانې څه خبره ده؟ لورې هیڅ خبره هم نه ده لورې. ګیلاس مې له لاس نه وغورځېده. پلار دې اوس هغه شیشې ټولوي. هر څه چې وایي ووایه، ما کلیزه نه وه هیره کړې. دا چې تا سره څومره مینه لرم، که یو ځل پوهه شي. آغا په عملیاتو کې کله چې موږ ځان له کړکۍ نه وغورځاوه، ودې ویل چې زه وډاره شوم. هو خو کله چې ما خپل ځان درته ډال که، ودې ویل چې ډار دې له زړه نه لرې شو. آغا کېدای شي چې ته ډېره حیرانه شي، خو ووایه اورم. آغا یعنی زه دا وایم چې په اصل کې زه له مرګ نه نه ډارېږم. د مرګ وخت ما ته د واده وخت غوندې ښکاري. خاصه هم ستا له زړورتیا نه ښکاري چې ته هم داسې فکر کوې. زه دا وایم لیف، کله چې ستا زړه نه ډار لرې شو، هغه وخت کې زه د لومړي ځل لپاره وډار شوم. ولې وډار شوې؟ چې زه تا له لاسه ورنکم. د همدې لپاره زه غواړم چې ته مې تل څنګ کې واوسې، تل مې د سترګو په وړاندې واوسې. مور جانې چې کومې ګوتمې موږ ته په لاس کړ، فکر کوم چې هغه رښتیا وی. نه پوهېږم، کېدای شي چې هم داسې وي، نه پوهېږم.
کېدای شي چې زه لږه بیړه وکم خو زه دا وایم چې راځه دا ګوتمې هېڅکله له لاس نه لرې نه کړو شهادت ده مبارک وی یا الله یا الله یا الله دغه خبرونه تاسو ته د